صوبایي حکومت پسې ده کوم دوکاندارانو صاحبانو ته چې اجازتنامه میلاو شوې وه د دوکان د کلاوېدو هغوی ته هدایت دی چې په 4 بجې خپل دوکانونه بند کړي. په مېنګورې بازار کې د 4 بجو سره سم د ضلعي انتظامیې لخوا بازارونو بندولو اعلان وکړی شي. د کورونا وایرس له وجې د خیبر پښتونخوا حکومت ټاکلی شوي دوکانونه خلاص ساتلو لپاره 15 ساعته وخت ورکړی. په دغه کې د ټوکو، پیزارونو، مانیارۍ او داسې نور دوکانونه په بشپړه توګه تړلی شوي دي. د مېنګورې چينې بازار چې پکې به په زرګونو خلکو روزګار کولو او د اختر لپاره به خصوصي مالونه راوړل د تیرو 2 میاشتو راسې تړلی شوی دی. بعض دوکانداران پټ په پټه دوکانونه خلاص کړي خو چې کله پولیس راشي بیرته یې بند کړي. دوکانداران وایي سخت کال د دوی لوی زیان روان دی. کوشش په موږ دا و چې موږ مال نه اخیستو، کوشش به موږ زیات کوو چې مخکې به مالونه اخیستله، خو یو بل نه به پیسې قرض واخیستلې. هغه پیسې چې کوم موږ قرض اخیستې موږ پې مالونه اخیستي هغه اوس بند پراته دي په شټرو کې او موږ ورتاسې داسې ناست یو. موږ سیزن په موږ ډېر زیات خراب شو. دا زموږ سیزن ورځې سیزن وخت و زموږ په موږ ضایع شو جي. په چینه مارکیټ کې بعض دوکانداران په لاسي ګاډۍ کې قیمتي ټوکي په خرڅولو مجبوره دي. دوی وایي چې قرضې را باندې اوړېدلي، د لکونو مال مو په دوکانونو کې پروت دی او خرڅ لپاره را سره رقم نشته. اوس په دې ګاډۍ کې تقریبا 7-8 لک روپو مال پروت دی. نو سږکال هر یو دوکاندار به سیزن 40-50-60 هزار روپۍ د ورځې سیل کېدو، نو اوس 2000 روپۍ هم سیل نه کوي. دوکان ګیټ چوت کې یو مجبوره خلک راځي سودا کوي. نو هر شی د اختر د ضرورت دی 2 جوړې نه لې جوړه لې نیمه لې نو ټول هر څه بند دي. د مېنګورې چینه بازار ته بعض کورنۍ په دې تمه ورشي چې پکې به د اختر لپاره سنسه واخلي. د اختر لپاره شیان اغوستونکي هم د بازار بندیز د وجې پریشانه دي. دوکان ټول بند دي، موږ داسې راوتي وو او یو دوکان هم نه دی کلاو او داسې دوکان ته ننوځو لکه موږ چې غلا کوو، بیخي هېڅ هر څه بند دي. نو مهرباني دې وکړی شي چې موږ ته دا دوکانونه کولاو شي چې موږ اختر ښکلی منو. د کورونا وایرس له وجې د خیبر پښتونخوا دولت زیاتره کاروباري مرکزونه تر بل امره پورې د تړلو حکم جاری کړی. ځایي ولس وایي چې که چېرې د لاک ډاون دغه لړۍ هم دارنګه روانه وه نو د اختر خوشحالۍ به دوی نه پاتې وي. نياز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.